نبی علیہ السلام حدیث ته دوستانو او دا حدیث د اولادونو په حق کې دی. اولادونو په حق کې بعضې مور پلار داسې چې هغه په اولاد کې فرق کوي، یو ته په درون نظر ګوري، یو ته په سپک نظر ګوري، او نبی علیہ السلام دې چیز نه منع کړی دی. هغه مور پلار چې بچو په منځ کې فرق کوي، بعضې بچي داسې وي چې هغه پیسهداره وي، بعضې غریب وي، پیسهدار سره ډېر محبت کوي په نسبت د غریب. دا مه کوئ. نبي کریم علیه السلام دې نه منع کړی او دا یې ویلي دي چې خدای نه وډار شي، دا کار مه کوئ. ځکه کله چې کور کې بې اتفاقي راځي، هغه وجه هم دا وي چې یو طرف ته میلان د محبت زیات وي، بل طرف ته محبت په ځای بغض زیات وي، نو هغه کور کې ګډوډ شي، بچو منځ کې اختلاف شي، مور پلار سره اختلاف پیدا شي. نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے ترمذی شریف کی اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم، اللہ نو وډار شئ، انصاف وکئ په خپلو اولادونو کې، یعنې بې انصافي مه کوئ. انصاف په حق کې هم دی، یعنې یو بچي ته ډېر حق مه ورکوه، بل ته کم ورکوه. یو بچي ته حق نه ورکوئ، بل ته ورکوئ. یو بچي ته محبت ورکوئ او بل ته نه ورکوئ. نو داسې مه کوئ. زه هغه مور پلار ته وایم که تاسو دا وایئ چې زمونږ بچي دي ټول عمر مونږ سره په یو ځای وي او په مینې محبت وي، نو بس هغوی منځ کې بې اتفاقي یو وجه هم دا وي چې محبت یې ډېر شي، یا یو ته حق ورکوئ بل ته نه ورکوئ. داسې مه کوئ. مور پلار خو په مخ د ځمکه دا یو ډېر غټ غنیمت دی د بچو دپاره، ډېر غټ غنیمت دی. خو دغه بچي هم د مور پلار دپاره څه میوې دي، دا هم څه فصلونه دي، دا چې رازرغون شي نو دې ته بیا ډېرې فایدې ډېرو خلکو ته ورنه میلاوي. نو موږ د مور پلار ته داسې وایو چې د خپلو بچو منځ کې په یو نظر ټولو ته ګورئ، په یو نظر قدر احترام په نظر ورته ګورئ او انصاف ورکې کوئ. یو ګوره بچو کې مشر رول وي، مشر خور وي، دغو بچو ته بیا الله رب العزت هغه محبوب یو څه حق داسې ورکړی دی چې نبی کریم علیه السلام فرمایي حق کبیر الاخوة علی صغیرهم حق الوالد علی ولده. د مشر ورور حق په کشر باندې داسې دی لکه څنګه چې بچو باندې د پلار حق دی، یعنې د مشر ورور قدر په د کشرانو ورونو دا رقم دی لکه څنګه چې په دې ورونو باندې پلار حق دی، داسې د مشر ورور حق هم دی، د مشر خور حق هم داسې دی لکه